پنځم سوال دی چې په عبادت کې احسان څه ته ویل کیږي؟ جواب: په عبادت کې احسان دې ته ویل کیږي چې ته په عبادت کې ټوله توجه الله سبحانه و تعالی ته وکړي. کله چې مونږ ته ودرېږي عبادت کې یا بل بندگی پاغي کې به ټوله توجه ستا الله سبحانه و تعالی ته. قرآن کریم په سورۃ الشعراء کې الله سبحانه و تعالی فرمایي: هو الذي يراك. الله هغه ذات دی چې تاسو ته ګوري حين تقوم وتقلبك في الساجدين. کله چې تاسو مونږ ته ودرېږئ قیام باندې ولاړ یې یا سجدې ته ځئ الله سبحانه و تعالی دا ټول حالتونه ستاسو ویني او تاسو ته ګوري. هر کله چې موږ کومه بندگی کوو الله سبحانه و تعالی ته ښکاري. زمونږ هر عمل ته الله سبحانه و تعالی ګوري. نو باید چې په عبادت کې بیا موږ داسې بندگی وکړو چې خپل توجه الله سبحانه و تعالی ته پوره طریقې سره ورکړي. موږ کوم منځونه کوو که عبادتونه کوو نو به زمونږ په مزاج کې دا خبر راننوتې ده چې موږ په منځ کې د دنیا سوچونه کوو، فکرونه سوچونه د دنیا په دې منځ کې زمونږ هغه جاری نه. زما محترمو، دا عبادت د احسان نه خالی عبادت دی چې ته پکې د دنیا سوچونه کې که عبادت کې نو پوره توجه به الله ته ورکې. د دنیا دا سوچونه به یو طرف ته کېږدي او دا به ذهن ته راولي چې هغه الله ته ودرېږم الله ما ته ګوري. هو الذي يراك. الله ما ته ګوري. نو هر کله چې د الله ما ته توجه ده الله سبحانه و تعالی ما ساري ما ګوري نو باید چې زه خپله توجه هغه الله سبحانه و تعالی ته کم. دا زه خپل سوچونه هغه الله سبحانه و تعالی ته کم. د دنیا دا سوچونه پرېږدم. نو د دې د وجې نه احسان په دې عبادت کې راوستل پکار دي. او احسان څه ته ویل کېږي؟ پوره توجه، ټول سوچ، ټول فکر، ټول ذهن ستا الله سبحانه و تعالی ته. د کوم رب د پاره چې بندگی کې هغه رب ته ستا پوره توجه دې ته احسان ویل کېږي. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د صحیح بخاری روایت دی، مشهور حدیث دی، حدیث جبرئیل ورته ویل کېږي. جبرئیل علیه السلام راغلی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه څه پوښتنې کړې وې. په هغې کې یو تپوس دا کړی و: مل احسانو، چې زموږ خوږ نبی احسان تعریف راته وکړه. احسان څه ته ویل کېږي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته د احسان تعریف وکړو. الاحسان ان تعبد الله. احسان دې ته ویل کېږي چې ته د الله بندگی وکړي کأنک تراه، په داسې انداز، په داسې کیفیت سره چې گویا هغه الله ستا مخې ته دی او تا ذهن کې دی چې هغه الله ما ته ګوري، زما مخې ته دی. داسې طریقې سره ته د الله بندگی وکړي چې د یو سړي په ذهن کې دا خبره راشي چې گویا هغه الله زما مخې ته دی، زه الله ته ګورم، هغه الله معیني، زه د هغه مخې ته ولاړم، زما مخې ته دی. نو دا به د الله بندگی په کومه طریقې سره کوي؟ په صحیح طریقه به کوي که نه؟ ډېر په ښه طریقه باندې به کوي چې د سړي په ذهن کې دی چې هغه الله ما ګوري، زه ورته ګورم، زما مخې ته دی. نو دا په صحیح طریقې باندې د الله بندگی کوي. کوشش وکړه وایي داسې عبادت وکړه چې گویا ته الله ته ګوري کأنک تراه، گویا چې ته الله سبحانه و تعالی ویني. نو چې الله سبحانه و تعالی ستا مخې ته ته به یې کنه. نو داسې بندگی وکړه چې الله ستا مخې ته دی. نو چې د کله د سړي په ذهن کې دا سوچ او دا خبره پرته چې یاره الله ما ته ګوري، زما مخې ته دی، نو دا به ډېره په ښایسته طریقه باندې بیا بندگی کوي. د احسان هغه کامله طریقه به په دې کې راشي، کامل احسان به په دې کې راشي، هغه اعلی درجه به د احسان په دې کې راشي. او که چېرته داسې درنه نشي کېدی فإن لم تکن تراه، که دا کیفیت ستا په دې زړه کې نشو راتلی چې ته الله ته ګوري، ځکه دا ډېره ګرانه خبره ده او ډېره پوره توجه دې ته پکار او غواړي. دا داسې هر چاته نه راځي الا ماشاءالله که په چا باندې الله احسان وکړي. اولیاء، اتقیا، انبیا، دوی ته الله سبحانه و تعالی دا درجه ورکړې ده د احسان چې دوی به داسې طریقې سره عبادت کوي گویا چې د دوی مخې ته الله دی، دوی الله ته ګوري او عبادت کوي. په داسې طریقه به بندگی کوله. نو الله دې موږ ته را نصیب کړي. که چېرته دا کیفیت ستا نه برابرېدل فإن لم تکن تراه، که چېرته ته الله سبحانه و تعالی نشو لیدلی او ذهن ته دې دا نشو راوستی چې زه الله ته ګورم، فإنه یراک، بیا خو کم از کم دا ذهن ته راوله چې هغه الله سبحانه و تعالی تا ته ګوري. نو ذهن ته که دې دام راوستله چې الله ما ته ګوري، بیا به هم دې په مونځ کې پوره توجه راشي، بیا به هم په صحیح طریقې سره عبادت کوي.
دو درجه د احسان په دې حدیث کې بیان شوی دي اولنۍ اعلی درجه ده کانک تراه گویا چې ته الله ته ګورې ستا مخې ته دی ذهن کې دار اولی عبادت کدا نشي نو دویمه درجه ادنا درجه ده فإن لم تكن تراه فإنه يراك چې ذهن ته دار اولی چې الله خو ماته ګوري که مخې ته مې نه دی خو الله خو ماته ګوري کنه ما خو یې کنه اول کې آیات ما ویل الله فرمایي هو الذي يراك الله وی زه تاسو وینم نو ذهن ته دا راولي چې هغه الله خو ماته ګوري نو چې دام دې ذهن ته راوستل مستف عبادت کې به توجه برابر ان شاء الله الرحمن که عام مثال د دنیا ذکر کوم نو دا مثال به د دې لپاره ډیر مزنا کی چې د یو سړی مالک مخې ته ناستي او دا د هغه مالک نوکری نو دا د هغه مالک مخې ته کار کوي په کومه طریقه به کوي خسته کار وکي په توجه سره به کوي په صفای سره به کوي د دې خیال بساتي چې مالک رانه خپه نشي زما په دې کار کې نقصان راونه بس نو ډیر په خطر طریقه باندې به کوي دغه شانتي چې زما او ستاسو په ذهن کې دا خبره و چې موږ عبادت کوو چې الله زموږ مخې ته دی نو څنګه په خطر طریقه به کوو کنه به کوو په ډیر خسته انداز به کوو نو دا د احسان هغه اعلی درجه او کوم مالک زموږ مخې ته نه کم از کم دسی چې موږ ته کیمرې لګولې په کیمرو کې موږ ساري ګوري نو د دې کیمرو د یری به موږ کار کوو ولی دغه مزدور او دغه نوکر به چې داغه ته په دکان کې یا په فیکټری کې مالک کیمرې لګولي نو دا که د هغه مالک مخې ته کار په خطر طریقه باندې کوي او د فیکټری کې دته پته ولګيږي چې کیمرې لګېدلې دي نو د دې کیمرې د یری به کار کوي ولی چې مالک می ګوري نو دغه شانتي کومنګ الله زین ته دا سره نه ولو چې الله زمنګ مخې ته دی او زمنګ دا بندگی ګوري او الله ته زګورم او په داسې طریقې نشو راوسته نو زین ته خو چې دا راولو چې هغه الله مونږ ته ګوري د اسمانونو دبره مونږ د الله نه پټې دی خونش نو چې زین ته دام راغله نو بیا به مونږ په خطر طریقه باندې د الله بندگی کوي الله دې په مونږ کې زمونږ په دې بندګیانو کې د احسان هغه کامل او اعلی درجه راولي